Assalamu alaikum. Hajj Umrah Arabic conversation in English in Pashto. Hajj Umrah عربي محاوره په پښتو ژبه کې د هغه حاجي صاحبانو په لپاره چې بغواړي عربي یو څو جملې یاد کړئ نو دا ویډیو حتما وګورئ. 28 common Hajj Umrah Arabic phrases. Don't forget to subscribe our YouTube channel. هله کوم YouTube channel subscribe دا د زنګ علامه کلیک کړئ all باندې وکړئ کړئ. اوله جمله ده اهلا وسهلا. اهلا وسهلا means hello. خراغلاست د خراغلاست وخت کې اوله کې چې یو بل سره ګوري اهلا وسهلا درته وي یعنی خراغلاست. جواب اهلا وسهلا بك خراغلاست یعنی په خیر. هلو انګلیش کې هلو ورته وي نو د اهلا وسهلا په جواب کې تاسو به سوای اهلا وسهلا بك. بل جمله كيف حالك چې دا ډیره کارول کیږي. how are you څنګه یې انګلیش کې how are you پښتو کې څنګه یعنی عربي کې كيف حالك څوک پښتنو کې كيف حالك څنګه یې جواب به داسې ورکوو بخیر والحمد لله. بخیر والحمد لله زه ښه یم د خدای شکر دی. زه ښه یم د خدای شکر دی. I'm fine انګلیش کې I'm fine عربي کې بخیر والحمد لله زه ښه یم د خدای شکر دی. بل جمله اين معنا عربي کې پښتو کې ورکوي چیرته. د یو ځای پوښتنه موږ کوو we want to ask some place. So in Arabic where أين English کې where او عربي کې أين معنا چیرته د یو ځای پوښتنه کوو أين. اوس مثال ورکو مرحاض معنا تشناب ټوایلټ. مرحاض یو دا ډیر باندې وخت ضرورت دی. مرحاض معنا تشناب یو چاته وایي تشناب ته چیرته دی. اوس مثال ورکو مرحاض ټوایلټ تشناب. أين المرحاض تشناب چیرته دی. where is the toilet أين المرحاض تشناب چیرته دی. بل مثال أينته. اول الفندق معنا هوټل چې دام ډیر استعمالېږي. الفندق هوټل انګلیش کې مرته هوټل ویل کیږي. دا ډیر کار اور کیږي تاسو هوټل ته ځو راځي نو پښتنه کیږي. بل مثال أين الفندق هوټل چیرته دی. أين الفندق where is the hotel أين الفندق where is the hotel چیرته دی. بل دجاج یا فروج معنا چرګ چکن خوراک کې دا ډیر کارول کیږي. دجاج فروج دواړه چرګ معنا ورکوي chicken. دجاج فروج means chicken. مثال أريد دجاج مشوي د سورکړی چرګ غواړم. هوټل کې کینې نو تاسو وای أريد دجاج مشوي د سورکړی چرګ غواړم. I want grilled chicken. بل باب دروازه مسجد الحرام کې ډېر دروازې دي نو دروازې ته باب وای. د باب نوم باخلی ورسره او بیا به پښتنه کوي. باب معنا دروازه. بل أين باب المسجد د جمعه دروازه چیرته ده. أين باب المسجد where is the door of مسجد أين باب المسجد. بل مثال أين مسجد الحرام where is الحرام mosque. مسجد الحرام جمعه چیرته دی. یا مسجد الحرام چیرته دی. أين مسجد الحرام. جواب کې بدرته وي هناك على اليمين هلته په خي خوا. هناك معنا هلته على اليمين خي طرف خي خوا. there on the right هناك على اليمين. متى نذهب إلى المدينة المنورة کله مدینه منورې ته ځو. when we will go to مدینه منوره. متى نذهب إلى المدينة المنورة. جواب اليوم معنا نن today. غدا معنا صبا tomorrow. بعد غدا صبانا بل صبا. بعد غدا means day after tomorrow. the day after tomorrow. كيف نذهب إلى المدينة المنورة. مدينة منورة څنګه ځو. how we will go to المدينة. نذهب بالحافلة مونږ په بس کې ځو. we will go by bus.
نذهب بالحافلة means we will go by bus. Next. كم يوما سنكون في المدينة المنورة. كم يوما سنكون في المدينة المنورة. ثورة ذي باتكيغو په مدينة منورة کی. How long we will stay there. How long we will stay there. سنبقى هناك لمدة 10 أيام. سنبقى هناك لمدة 10 أيام. مونږ به ثورة ذي هلته We will stay there for 10 days. سنبقى هناك لمدة 10 أيام. أريد أن أحلق شعري. أريد أن أحلق شعري. The غواړم خپل ویښتان وخروم. The غواړم خپل ویښتان وخروم. أريد أن أحلق شعري. I want to shave my hair. I want to shave my hair. أين مكان الحلاق. أين مكان الحلاق. Where is the barber shop. Where is the barber shop. ناي چیرته دی. ناي چیرته دی. ویښتان چې کومي. أين مكان الحلاق. ناي چیرته دی. أريد ماء زمزم. أريد ماء زمزم. I want زمزم water. ضد زمزم اوبه غواړم. أريد the غواړم ماء اوبو ته وي. ماء اوبه. زمزم زمزم. ضد زمزم اوبه غواړم. أريد ماء زمزم. بلا جملة. أريد أن أقبل حجر الأسود. أريد أن أقبل حجر الأسود. أريد أن أقبل حجر الأسود. the غواړم توره تیږه ښکل کړم یا حجر اسود ښکل کړم. I want to kiss the black stone. بل أين القبر سيدة عائشة رضي الله عنها. أين القبر سيدة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قبر چیرته دی. Where is the grave of عائشة رضي الله عنها. لا أعلم ليس معلوم. I don't know. لا أعلم نه پوهیږم. ليس معلوم معلوم نه دی. نه پوهیږم معلوم نه دی. لا أعلم ته نه پوهیږم. ليس معلوم معلوم نه دی. I don't know. I don't know. بلا جملة. أريد أن أصعد غار حراء. أريد أن أصعد غار حراء. the غواړم د حراء غار ته د حراء غار ته لاړ شم یا وخیجم. the غواړم د حراء غار ته وخیجم. I want to go to the cave of Hira. تفضل من هنا. تفضل من هنا مهرباني وکړئ لدې ځایه. تفضل من هنا مهرباني وکړئ لدې ځایه. Go ahead from here. Go ahead from here. تفضل من هنا مهرباني وکړئ د دې ځایه. شكرا جزيلا ډیره مننه. شكرا جزيلا ډیره مننه. Thank you very much. دا زمونږ درس و. هیله کوم چې خوښ شوی مې. هیله کوم دوستان سره شیر کړئ. که سوال وي کومنټ وکړئ او لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. او هیله کوم فیسبوک کې زموږ عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ او یوټیوب کې زموږ عربیک پښتو چینل سبسکرایب دا د زنګ علامه کلیک کړئ او باندې وکړئ. السلام علیکم.